بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، مونږ همیشه دا سوچ کوو، دا فکر کوو چې څنګه په لږ وخت کې ډیره زیاته ګټه وکړو. په دې باندې خلکو سره مشورې هم کوو. ټوله ورځ هم فکر او سوچ همدا وي چې کوم یو داسې کار چې وخت پکې لږ ولګېږي، انسان پکې لږ په عذاب شي خو ګټه یې ډېره وي. په لږ وخت کې ډېرې پیسې څنګه وګټو؟ زموږ د ټولو همدا سوچ همدا فکر وي. په دې سوچ باندې ویده کېږو او په دې سوچ باندې سر راپاڅېږو. خو کله موږ دا سوچ نه دی کړی چې کوم یو داسې عمل چې هغې باندې موږ له الله سبحانه وتعالی ډېر اجرونه راکړي، د دې تلاش موږ نه دی کړی چې کوم موږ یو داسې عمل وکړو چې د هغې په وجه باندې موږ ته په لږ وخت کې ډېر ثوابونه میلاو شي. د هغه اخري ژوند دپاره د هغې دپاره ډېر ثوابونه وګټو، دا سوچ موږ نه دی کړی. او د عارضي او فاني ژوند دپاره موږ همیشه هم دا سوچونه کوو. د پوهانو سره مشورې کوو، کاروباریانو سره مشورې کوو چې کوم داسې ښه کار دی چې بازابېدل به کې کم وي، وخت به کې کم لګېږي، بوج به انسان باندې کم وي خو پیسې ډېرې وګټي، لږ وخت کې ډېره ګټه وکړو. نو په دې سوچ باندې موږ دا یو سلسله شروع کړه چې هغه دعاګانې چې په صحیح احادیثو کې راغلي، هغه اذکار، هغه وظیفې چې هغه انسان وي الله سبحانه وتعالی هغه ته ډېر اجرونه ورکړي، ډېر ثوابونه ورکړي، په لږ وخت کې یو انسان ډېره ګټه وکړي د آخرت دپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې دا دعا په ورځ کې 100 ځله وویله نو الله سبحانه وتعالی به ده ته د 10 غلامانو ازادولو برابر ثواب ورکړي، او 100 نیکۍ به ورته ولیکلی شي، او 100 بدۍ به ترېنه لرې شي، او دا به په دې ورځ کې تر ماښامه پورې د شیطان نه په یو حفاظت کې وي. 5م د قیامت په ورځ به د ده نه ښه عمل څوک رانه وړي مګر هغه کس چې هغه ته نه دا دعا ډېره ویلي. هغه دعا دا د محترمو: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا وړه غوندې دعا ده، کله چې انسان دا ووایي الله سبحانه وتعالی ورته همدغه انعامات ورکوي. نو محترم ورونو، دا مونږ یو سلسله شروع کړي، یو د خیر کاروان دی. تاسو په دې کې مونږ سره مدد وکړئ. تاسو نه هم دا هیله ده چې دا د خیر اواز زرونو، لکونو او حتی تر ملیونونو خلکو پورې ورسیږي. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا